بیا هم سلامونه. انګلیسي کې څه رقم وایو چې الله دې وکړي چې علي سبا راشي، الله دې وکړي چې نن شپه باران وشي، الله دې وکړي چې هغه تر سبا پورې ماته زنګ ووهي. په دې درېواړو جملو کې چې په هره جمله باندې تاسو پوهیږئ هغه په کمنټ کې ولیکئ. ښه، کله چې مونږ په انګلیسي کې دعا کوو، د دعا لپاره ګوره دوه حالات دي. په هر جمله کې مونږ د الله کلمه نشو استفاده کولای د دعا لپاره چې الله دې داسې وکړي، الله دې داسې وکړي، الله دې داسې وکړي. تاسو شاید داسې وایي چې may Allah Ali come tomorrow. هم الله استعمال کې هم علي استعمال کې. په جمله کې الله دې وکړي چې علي سبا راشي، یا داسې ولیکي چې may Allah do that Ali come tomorrow. کله چې دعا کوو دوه خبرې باید په نظر کې ونیسو. یو خبره ده چې دغه کار مستقیما الله جل جلاله تر سره کوي. نو دلته په دې جمله کې به سبجیکټ بیا الله وي، ورب چاته راځي کی دغه کار څوک تر سره کوي. دا کار چې څوک تر سره کوي نو کدا مستقیما الله ته راځي کیږي، نو بیا به مونږ په جمله کې داسې استعمال کو چې may الله د دعا لپاره مونږ استعمالو may، بیا به ورسره ولیکو چې الله. نو may الله معنا دا شوه چې الله دې وکړي، خو په شرط د دې چې دغه کوم فعل تر دې نه بعد استعماله دغه کار بل څوک تر سره نه کي بلکې الله خپل تر سره کي. لکه مثال زوم چې الله رتا باندې رحم وکي، په دې جمله کې ورب رحم کول شو. رحم څوک وکي؟ الله، دای سبجیکټ شو. نو تاسو به داسې وایئ چې may Allah bless you. خو که زه داسې وایم چې الله دې وکړي چې علي سبا راشي، په دې جمله کې اول باید تاسو ورب پیدا کړئ. ورب پکې راتګ شو. اوس څوک راشي؟ الله راشي که علي راشي؟ جملې معنا دا چې علي راشي، چې علي راشي، خو الله دې داسې وکړي د دې باعث شي چې علي سبا راشي. نو په دې جمله کې ورب راتګ شو، سبجیکټ علي دی، الله کلمه ور سره مونږ په جمله کې استعمالولای نه شو. ډبل سبجیکټ دلته راتللی نشي چې ما یو کار د دوه نفرې تر سره کوي، په منځ کې کوم کنجنکشن دی. او د جملې معنا هم دا نه ده چې الله پاک او علي دواړه داسې تر سره کوي، نه، الله دې داسې وکړي چې علي دا کار تر سره کوي. برا سبجیکټ زمونږ بل څوک دی، چې کله سبجیکټ بل څوک دی په دې حالت کې به په دعا کې د الله کلمه نه استعمالوي، یوازې may به استفاده کوئ. داسې به وایي چې may Ali come tomorrow. May Ali come tomorrow. May Ali come tomorrow. دلته دغه verb چې راشي دا راځي کیږي علي ته دای سبجیکټ شو. دلته ورسره د الله کلمه مونږ بل سبجیکټ استعمالولای نه شو، ځکه داسې اصول نه لرو په انګلیسي کې. دا چې پښتو کې لرو هغه جدا مسله ده. دغه علي سبجیکټ شو، دای ورب شو. may د دعا لپاره استعمال شو. په دې جمله کې یوازې may د دعا لپاره استعمال شو، معنا یې دا چې الله دې وکړي. او په دې جمله کې may الله دواړه د دعا لپاره استعمال شو، معنا دا شو چې الله دې دا کار تر سره کړي، الله دې داسې وکړي. نو فرق په دعا کې دا شو، که چیرته دا کوم کار دا ورب مونږ استعمالو چې دا کار دې الله وکړي، نو بیا به الله کلمه استفاده کوم داسې و چې may الله. که چیرته موږ وایو چې الله دې د دې باعث شي یا الله دې داسې تر سره کړي چې پلانکې داسې وکړي، نو چې کله به کې د پلانکې خبره راغله په دې حالت کې به بیا د الله کلمه نه استعمالوئ. دعا لپاره به یوازې may استفاده کوئ، بیا به هغه نفر لپاره نوم یا ضمیر استعمالوئ، بیا به ورپسې ورب وایي پاتې جمله به استعمالوئ. اوس دوه جملې لیکم، تاسو دې جملې فرق بیان کړئ. زه داسې وایم چې علي may call me tonight. Ali may call me tonight. او بل جمله کې دا may مخکې وایم may Ali call me tonight. فکر مو چې دا سوال نه دی، دلته ما فل سټاپ ولګو، سوالیه مې نه ده لګولې. که سوالیه علامه ولګوم دا به بیا سوال وي. دواړه جملې مثبت جملې دي، سوال نه لري. دلته مې فل سټاپ استعمال کړ، دلته مې فل سټاپ استعمال کړ.
په یو جمله کې مې علي می استعمال کو، په بل جمله کې مې می علي استعمال کړ. نو علي می کال می ټنایټ معنا څه شی ده او می علي کال می ټنایټ معنا څه شی ده. د دې دواړو جملو معناګانې تاسو په کمنټ کې ولیکئ که چېرته ستونزه پکې وه موږ یې تاسو ته اصلاح کوو. ډېره مننه، تر بل درسه پورې د الله په امان. السلام علیکم.